بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا ويصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفر من ثوبه. عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت سے فرمائی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنیہ چینزل بے منی لرا منی اغا وبد سپینا چې سختی او په وخت د شهوت پوره کېدلو کې د انسان نه خارجي او معروفه ده. ثم يخرج الى الصلاه به ووت مانزتا فی ذلك الثوب په دقه کپړه کې وانا انظر الى اثر الغسل او ما بقتل اغا اثر د انزلو تا چې کوم اثر د انزلو په دې کپړه کې ښکار کېدای ته ما قتل اب ښکار کېده. متفق علی د حدیث بخاری مسلم نقل کړی دی. ولی مسلم د مسلم پر روایت کې د سیدی لقد كنت افركه یقینا مزه چې ما بغرول اغه لرا من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامع د نبی صلی الله علیه وسلم نا فرقن په غرول سره د تاکید دی. غرول سره فرق ویل کی دا کفړه چې دا په دې پسې څه شیون خلی په نوک باندې دا غینه څه شی درې کوي ته فرق ویل شي لکه دی ور په روایت کې دا غي وضاحت کړي. فیصلی فيه به پای کې منسکاو وفي لفظ له وبل لفظ د مسلم کې دا لقد كنت احكه بيابسا یقینا مزه چې ما با غرول اغه لره وچا بظفري په خپل نوک سره من ثوبه د کپړې د نبی صلی الله علیه وسلم نه. دې حدیث کې فواید اغداري یو فائدہ په دې حدیث کې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې کله منی دا لمدوانو انزلبه او چې کله به وچوانو پای کې به صرف په غرول باندې اکتفا کولا. نو دوه حالات شو چې کله وچي نو بیا غرول پکار دي د کپړې نه او چې کله لمدې نو بیا انزل پکار دي. دیمه مسله د حدیث نقدام معلومیږي چې منی دا پاکه ده او طریقه د استدلال دارا چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه کپړې نه عائشه دا منی غرولې د پنوک باندې او حال دار چې په دې غرول باندې دا نجاست پوره نه لري کی نو کچرته دا نجسوي نبی او پیغمبر خامخا انزلې او عائشه به خامخا انزلې چې صرف په دې غرول باندې اکتفا کړي دا دلیل چې دا وچوا دا غو پاکوا. اوس ګوره چې کله دا وچي او دا په نوکو غرولې شنو کستاسو خېری پورا دنهغه مسامات سوري چې په دې کپړه کې نو په دې غرول سره دا غینه نه راوځي دا منی او پای کې پاتې کی کنه خدا دلیل دیو چې دا پاکوا. او دا مسله اختلافي ده. د جمهور علما قول دار چې منی دا پاک ده او د احناف حضرات قول دار د بعض نور علما قول دار چې منی دا نجس ده او احناف حضرات هغه وی دا نجس ذکر راشي یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا انزل دلیل د نجاست ته لکه دا عام خبره دی ذکر کوي. دوی هغه وی چې دا په زید بول باندې راوځي په زید بول باندې د امتیاز په ځی باندې راوځي او لحاظ د امتیاز په ځی باندې راوځي دا نجاست لري وي ځکه ما خرج من السبيلين کوم شی چې دا $2 نوځي قبول او دبر نه هغه نجسی وي. حج جمهور علما دي دغه دلایل لري. یو دا حدیث ته د عائشه رضی الله عنها او دارنګي نور دلایل عقلیم په دې باب کې شته. لکه دلیل عقلی په دې باب کې هغه داري چې دا منی چې کوم وا دا عمومي بلوا او په دې کې عمومي بلوا دا معنی چې عام خلق په دې مبتلا کېدل د غورچاته بیخي کنه ناری نو زنانو ټول ته بیخي او د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې دا مسلم هر چاته پیخېدل. نو کله چې دسی و مسلې چې پای کې عمومي بلوای من عام خلق پای مبتلا کی نو پای کې د شریعت نه حکم صریحي ضروری وي او پیغمبر حکم صریحي نه دی کړی چې دا نجس تا لہذا دلیل سره پاکوالی دی. دویم بل دلیل عقلی دار چې دا اصل د انسان دی دا اصل سره د انسان دی
د انسان پیدایش کوم شوی دی هغه د منی نه شوی دی نو دین الله انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام پیدا کړی دي نیکان خلک یې پیدا کړي نو که چرته دا نجس نو الله به دا خلق ته پیدا کولې نو اصل د انسان دی اصل انسان سره هغه پاک دی دا خبره دی کې بعضی خلک کوي چې تاسو دا اصل د انسان دی دا د پیغمبران پیدا شي نه ځنه وایي ګنده ابو جهل وایي ګنده ولید وګونه پیدا شي خدای نه مړي پیدا شي مونږ یو چې اصل دا پاک او د خروس نه جشه یو مونږ په د انسان په پاکوالي په نجاست کې خبره نه مونږ دا په اصل کې خبره ده روس سره شرک د وجه دا نه جشه دی نور اصل خو پاکو کدا څوک ویلی شي چې ابو جهل کله پیدا شونه دا پلیتو دا څوک ویلی شي نه چې ابو جهل پیدا شو پاک ولا ولا روس کافر شو مشرک شو جو نجاست پکې راغی نو او نجاست معنوي نه ظاهري خو نه پای خجی وسو پدې کې سنت طریقه خدا دا پاک دی نه چې سره پای کې زمون کار نشته لري خو مسله پکې دا ده چې کچرته منی وچوا په نوک باندې کول پکار دي او کچرته دغه ودا لمداون به انزل پکار دي کتا وینځل پوچو وینځل څه فرق نه کوي د نظافت په بنیاد باندې سړی انزل شي نو هر چې انزل دي د منینو دا په دې بنیاد نه دي کنه چې دا نجس ده بلکې که تاسو خېلی په خپل باندې لړن مثال تاسو ذکر کومه چې بعض پاک اشیاء دي لیکن چې کله لامده خلک انزي او چې کله لامده نه خلک په نوک باندې کوي چې مثال په تور خراج کې دی یا کڼه دی دا چې کله په کپړه باندې ولګي چې لونی نو خلک انزي کني انزي او کوم چې خلک په نوک باندې کوي کنه کوي آیدا دلیل نجاست دی دا دلیل خو د نجاست لري ځنې خلک د څه وایي اسی اعتراض کې په حدیث باندې هغه دا چې یاره کې چرته دا منی دا وایي پاکه تاسو ته پاکه وي کنه نو به خوري کنه د څه وی کنه به خوري کنه موږ دا خبره ستاسو په جهالت باندې بنا ده هر پاک شی دا قابل خوراک نه خاور پاک رسو کې نه خوري دا کتاب پاک دی کنه دا زه خورم دا ونې سټي دا ونې پانی دا پاک دي کنه دا موږ خورو دا دلیل خو دې نه کوي دا سړی خوري او هر چی نفرت کولی دا غیر نفرت خو تیار سړی کې مستقذر دی لکه دا غي مثال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله غور کړی دی هغه یې ګوره ټیک د طبیعت د انسان ته نفرت کوي هغه بیره خبره ده لیکن پاک ده هغه وی کنه وی ګوره بعض اوقات کې پاک نه پاک شی وي کنه او د انسان طبیعت دغه دومره نفرت کوي چې د خالص ګندګۍ نه دومره نفرت نه کوي لکه هغه ویری دي کنه چې یو بوډا سپینګری سړی دی کنه بوډا سپینګری سړی دی او تر وټي تناس هغه ستا په خوا کې کنه او سه بدا سه غټ خراج کې راتو کې کنه یې سټو خېو کې څه بسوي نفرت کی ار وټي ته د سړي ځل نه کی حیران کې د اخراج کې په اتفاق د ټولو مسره پاک دی خو څومره نفرت دي خلک کوي نو څه کوي ما تا ته زوی مچاره د اخراج کې پاک دی نو ته ماته وسوي چې خوري نو دا ته ماته ویلې نشي ویلې کنه ور جهالت خبرې دي بل دلیل هغه موقوف روایتونه په دې باب کې راغلي موقوف روایت څه ته ویلې کی بعض ملګرو دا سوال کړو چې موقوف او مرفوع غیره د دې وضاحت کوي نو د دې اوس مختصر وضاحت وری مرفوع روایت دې ته ویلې شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول لغه وینا داغه عمل او داغه په مخ یو کار شوی او هغه پر رد کړي ته مرفوع روایت لیکي انده پیغمبر وینا د پیغمبر عمل د پیغمبر په مخ یو کار شوی غیر رد نه کړي ته مرفوع روایت لیکي ها موقوف روایت لیکي د صحابي وینا او د صحابي عمل د صحابي وینا د صحابي عمل د ته لیکي موقوف روایت یعنی پیغمبر ته نسبت نه کړي خو صحابي او خبره کړي یره صحابي یو عمل کړي دیتا موقوف روایت لیکي ان شاء الله سو پوښي وی خیر نو موقوف روایت د عبد الله ابن جابر ابن عبد الله کې راغلی موقوف روایت د عبد الله ابن عباس کې دار قطنی کې نقل لغه فرمایي چې مری چې کوم دا انما هو بمنزله المخاطي والبزاقي دا منی چې دا په منزله د خراج کې باندې د قړی باندې دا اول بوزاق د لاړو باندې دا د قړی او د لاړو غونتی مثال لري یعنی مستقذر دا نجس نه دا ګوره مستقذر او نجس کې فرق دی مستقذر هغه شی ته لیکي چې هغه پاک وي کې انسان طبيعت ته نفرت کوي طبيعت ته نفرت کوي لکه خراج کې شو قړی شو لاړ شو غیره کنه دا مستقذر دي دا هو لیکن نجس نه دی هم یوی نجس هغه ته لیکي د لشي چې د انسان طبيعت ته نفرت هم کوي او داغه خلق ازالم کوي د دیو جنا چې منځ سن کیږي دا ازاله په دیو جکه چې منځ سن کیږي نو ټیک دا منی چې کوم مستقذر دا مر طبيعت بد غني لیکن نجسه نه دا نو دا روایت د جابر ابن عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت هغه په بالکل صریح روایت ته چې دا په منظره د مخاط او د بوزاق باندې دا قڼو او د
ولاړو مثال باندې دا پرې کې تقریبا 14 دلایل لخوا 14 دلایل پرې کې شته چې منی دا پاک را تفصیل سره غتا سګوري شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله مجموع الفتاوی کې په تفصیل سره لیکلي دي او نور علما هغه لیکلي دي ادا مسله د دینه هم هغه معلومیږي دور مسائل د حدیث نه هغه دا معلومیږي خجی بل مسله دا معلومیږي چې پیغمبر په دنیا کې د زهد او د پرهیزګاری او دارنګي د دنیا نه بیرغبتی د غي ژوند تیر کړی دی ګور پیغمبر یو کپڑا استعمال کړی د پاغه یو کپڑا کې دیو د کېدم او په یو کپڑا کې به سکاو منظم کاو د یو کپڑا د کنه د شپې د خوب د پاره اوسل د منی په لګیدل به تل مانځ ته وتل دی لہذا که یو کپڑا کې سړیو د کی کنه یو کپڑا کې او پای کې به منظم کیو د کی په کې دا جایز ده که سړی ځان کپڑا استعمالي سمانه نه ده جایز ده کنه نور حدیث نه معلومیږي لیکن پیغمبر ډیر زهد نه کار غسل پرېګزګاری نه کار غسل بل مسله هغه دار چې زنانه د خپل خاون خدمت دا کولی شي خاص کر په امور کې چې هغه د خزه د خاون په مینس کې راز دی نو ګوره عائشہ رضی الله عنها هغه د خپل خاون خدمت ادا کړې چې دا کپڑے صفا کړې دا په دې عمل به خزر خپل خاون خدمت کولی شي په دې باندې وته اجر میلاويږي ځکه یو روایت کراغلی دی یو خزه هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل خاون دې شتره ویلاو ویل اين انت منه هغه سره څنګه معاملې کېته ویل انما هو جنتک و نارک دا خاون ستا جنتم دی دا خاون ستا اورم دی ګوره مانه د په خدمت باندې د په قدر باندې ته جنت ته داخلي دلی شي او د په مخالفت باندې ته ګوره جهنم ته داخلي دلی شي خدي بل مسله غداره چې کوم مسائل ضروري په دین کې نو داغي په بیان کې شرم نه لري پکاره مسائل ضروري په دین کې دای په بیان کې شرم نه لري پکاره عائشہ رضی الله عنها زمونږ مور ده د ټول امت مور ده هغه چون کې دا مسائل موږ ته په دیو بیان کړی چې زمونږ په دې کې دین ته ضرورت دی کدا مسائل هغه موږ ته نه بیان کړی نو موږ به پته ولا ته پوښتنه موږ کوله مشکل براته مشکل کې به واقع شي وي هغه موږ ته دا بیان کړی الله رب العالمین دی هغه لا داسې درجات ورکړي چې بل چاله نه ورکړي موږ دا دعاګانې وته کوو موږ سره احسان کړی دی امت سره دا ته معلومي